دوه درې ستراتیژي سم پاتې دي هغه ستراتیژي مې تر اوسه نه دي درته ویلي سمه ده دغه ستراتیژي چې ما تاسو دغه نسبتا ریسک لږ زیات ده سمه ده لږ ریسک زیات ده سمه ده کومې ستراتیژي چې پاتې دي هغه هم نن درته وایم سمه ځکه دا داس مکمل ستراتیژي او مربوط ده نه غواړم چې نور بیا دوهم ځل بیا تکرار وکړم دا نن درس باید ټول خلاص سمه ده आवाज से 2 دقیقې اوس جوړ شو आवाज سم راځي که نه اوس صحیح ده سر ګورئ دلته تقریبا درې ستراتیژۍ نورې پاتې دي مثلا درې کنفرمیشن له موږ سره پاتې دا کنفرمیشن یا تاییدي چې تاسو ډېر ریسک لږ زیات ده سمه ده ریسک لږ زیات ده سمه ده ما به باید اول هماغه تاسو ویل خو بس چې اوس مې دا ویل فرق نه ښیي دواړه یو ده سمه ده ډېر ریسک لږ زیات ده ولې کومې ستراتیژۍ چې وروسته وایم د هغه ریسک کم ده سمه ده که مثلا قیمت دا داسې ما څخه به همدې استفاده سمه ده مثلا قیمت چې کله یو مهم زون ته ریاکشن کوي یا له کوم زون څخه چې ریورس کوي سمه ده اکثره وخت ډوجي کنډرونه تشکیلوي مثلا دغسې ډوجي کنډرونه تشکیلوي هغه د ټرین لاین هغه قوت چې د وال پر باندې ختمېږي دغسې ډوجي کنډرونه چې کله په یو مثلا دلته تاسو کتلی شئ دې سپورټ زون ته چې کله ریاکشن کوي داسې ډوجي کنډرونه تشکیلوي کله چې تاسو دا ضعیفه کنډرونه وینئ مثلا قیمت له موږ سره ډاون ټرین قرار دی او دا ضعیفه کنډرونه کله چې مهم سپورټ زون ته ورسېد او دا ضعیفه کنډرونه تاسو ووینئ تاسو باید لومړی تایید دا هم ترلاسه مثلا که دلته روان شي له موږ سره وال پر ضعیفه کېږي له موږ سره ډوجي کنډرونه تشکیلېږي دلته امکان شته قیمت بېرته آپ طرف ته ریورس وکړي آپ طرف ته بریک اوټ وکړي سمه ده دلته تاسو کتلی شئ له موږ سره قیمت تقریبا ډوجي کنډرل ده نسبتا پنبال کنډرل خو نه البته نه ده خو تاسو فکر وکړئ مثلا له موږ سره بل همداسې کنډرل ده مثلا تاسو چې کله شوټینګ سټار کنډرل ووینئ تاسو به کولی شئ بیا پوزیشن وخته د موږ سره بېرته پنبال داسې کنډرل مثلا تاسو ولې مثلا قیمت پورته طرف ته تللی بېرته ډاون طرف ته راغلی ده سمه ده دا له موږ سره تقریبا ډوجي البته حمل کنډرل خان دلته تاسو کتلی شئ قیمت راغلی ډوجي کنډرل تشکیلوي مثلا دلته تاسو کتلی شئ ډوجي کنډرل د شوټینګ سټار کنډرل د حمل کنډرل د وپسې چې ده انګوالفینګ کنډرل رامنځته شوی تاسو کتلی شئ انګوالفینګ کنډرل همدا انګوالفینګ کنډرل ده کوم ټایم فریم زه تحلیل کړم په هغې کې مې انګوالفینګ کنډرل ترلاسه کړو که نه د دې انګوالفینګ کنډرل سره به تاسو انټرای کوم مثلا دلته تاسو کتلی شئ مثلا دا چارت پټوم دا شی به قیمت له ما سره لومړی ډوجي کنډرل دوهم ډوجي کنډرل درېیم ډوجي کنډرل درېیم څلورم ضعیف کنډرل پنځم کنډرل له موږ سره انګوالفینګ کنډرل رامنځته شو دا کوم باډي چې د دې کنډرل مکمله باډي چې ده وپوښله تاسو ته کتلی شئ دا مکمل د دې کنډرل باډي چې دا مکمل باندې وپوښله له موږ سره انګوالفینګ کنډرل رامنځته شو کله چې انګوالفینګ کنډرل له موږ سره رامنځته شي موږ دلته باندې باید پوزیشن اخلو دلته کلو شوی دی لازم ورباندې باید پوزیشن تقریبا ریزوار یې په 2 باندې ږدم سمه ده ریزوار یې په 2 ږدم سمه ده یعنې تاوان باید ګټه باید تاوان 2 برابر وي سمه ده دلته کتلی شئ له موږ دلته انګوالفینګ کنډرل رامنځته تاسو فکر له موږ سره نشار نه تشکیل شوی سمه ده انګوالفینګ کنډرل رامنځته لازم باید پوزیشن ورباندې اخلم سمه ده باید پوزیشن ورباندې اخلم په قیمت باندې انګوالفینګ کنډرل باندې اوس انتظار کوم چې سټاپ لاس د همدې زون ما تاسو کولی شئ 2 ځایه سټاپ لاس تېر کړئ سمه ده یا د دې مثلا دې زون تاسو که دې کنډرل لاندې هم سټاپ لاس کېدلی شي دې لاندې هم کېدلی شي فرض چې تاسو دې مثلا همغه ځای کې په حد اقل رسوان باندې په 2 باندې مثلا ما په دې انګوالفینګ کنډرل باندې مې پوزیشن واخیستل قیمت پورته را مثلا راغی دا مې دا ولري بلکل زما ټیپي چې دا هیډ شو ته مثلا د ټیپي د هیډ سره را به شي سټاپ لاس به دلته راوړې مثلا سټاپ لاس به دې ځای ته راوړې سمه ده وروستۍ ټیپي چې د کله هیډ سټاپ لاس به دې ځای ته راوړې پوزیشن به دې اوپن پرېږدي قیمت به مثلا یو ټیپي به نور هم پورته لاړ شي هغه سټاپ لاس به پورته پسې راوړې مثلا کوشش وکړئ پورته سټاپ لاس پسې راوړئ تر څو مثلا که څومره روان دي ادامه ده همدومره تاسو پرافټ زیاتېږي مثلا چې دا مثلا دې ته ادامه ورکوم دا مثلا درېیم ټارګټ هم هیډ شو دا به مثلا سټاپ لاس راوړئ دې ځای ته سمه ده سټاپ لاس به دې ځای ته راوړئ او ټیپي چې لږ به یې پورته ایسي سمه ده سمه دلته کتلی شئ درېیم ټیپي هم پسې هیډ شو سمه ده څلورم ټیپي هم پسې هیډ شو سمه ده نو سټاپ لاس هم مثلا راوړئ دې ځای ته ټیپي به نور هم پورته ایسي سمه ده بل ټیپي هم انشاءالله هیډ کړو انشاءالله ګورو بالکل سټاپ لاس به سوی نه درېیم ټیپي هم پسې هیډ شو دا به کوشش سټاپ نه یو ټیپي نور هم پورته پسې راشي مثلا که تاسو داسې په دغه ستراتیژۍ کې ګورو څومره پراپر تاسو ته پاتې شو تقریبا یو په شپږ باندې پراپر تاسو ته پاتې شو تاسو اندازه کوئ کومه ټیپي چې هم هیټ کېږي سټاپ لاس پورته پسې راوړئ کومه ټیپي چې هم هیټ کېږي سټاپ لاس پورته پسې راوړئ تر څو ته مثلا تاسو په دوامداره په ګټه څو چې روان بېرته تغیر کړی نه وي تاسو به په ګټه کې سمه ده ګورئ څومره پراپر موږ ترلاسه کړو که مثلا که دې ځای ادامه ورکړو مثلا دا همدومره راختم سمه ده مثلا که نور تقریبا یو په شپږ ریوارډ مال ترلاسه کړو سمه ده اوس اعظم دوهم مثال د کوم مثلا تاسو کتلی شئ
قیمت راغلی مثلا دې زون ته ریاکشن کوي لیک څه بریک کړی دی سمه خو دا له موږ سره مکمل دا ګودام های ټمپرینګ زون پیدا کړی دی سمه ده های ټمپرینګ دا به حتما لیک ویک لیک لاندې پورته راځي ځکه دا تقریبا په ډېره ټمپرینګ دا زون پیدا کړی دی دا ټمپرینګ دا سپورزون دا ما په ډېر ټمپرینګ پیدا کړی سمه ده قیمت راغلی دې څخه ریجکټ شوی دی سمه ده دوهم کنټرول هم ما تاسو چې کله تاسو داس کنټرول نه ووینئ مثلا داس ډوجه کنټرول نه ووینئ مثلا ضعیفه کنټرول ووینئ یا کوم کم باډي والا کنټرول یا غټ ویک والا کنټرول نه ووینئ دلته موږ سره د وار په اندازه ضعیفه کېږي سمه ده دلته تاسو کتلی شئ موږ سره قیمت سره دا زونې بریک کړی نه ده نسبتا بریک کړی خو بېرته پورته ریورس کړی بېرته پورته کلوز کړی دی سمه ده قیمت پورته تللی تللی مثلا موږ سره ډوجه کنټرول وار باندې تشکیلېږي سمه ده اوپسي چې ده مثلا دلته کتلی دا زوم پټوم سمه ده دلته تاسو کتلی شئ موږ سره انګوالفینګ کنټرول رامنځته شوی تاسو دلته کتلی شئ مثلا د دې کنټرول باندې مکمل توګه باندې پوښل دی سمه زه هم دې باندې باید پوزیشن اخلم دې کنټرول باندې باید پوزیشن اخلم سمه ده سټاپ لاس همدا ځای کوم ځای کې مې سټاپ لاس کړی دلته یې سمه ده د زړوالي په دوه باندې کړم سمه ده د زړوالي په دوه یې هدا اوس انتظار کوم ما ټپې هېر شي لومړی ټپې خو هېر شي سمه ده انتظار کوم تر څو دوهمه ټپې هم هېر شي تر من یو په درې زړوار ده یو په دوه هم نه ده زنګ څو درېیمه ټپې هم هېر شي قیمت راغلی زموږ سټاپ لاس یې بېرته هېټ کړی مثلا یو ټپې زموږ تقریبا یو په دوه باندې زړوار موږ خلاصه کړ نسبتا داسې وبلئ چې یو په یو پنځه باندې موږ یو په یو نیم باندې زړوار موږ خلاصه کړ مثلا که ما تاسو کله لومړۍ ټپې مې هېر شو مثلا تاسو کله شي تاسو لومړۍ ټپې دلته هېر شو دا به سټاپ لاس د انټرا قیمت راوړي سمه ده کوم ځای چې مې انټرا کړ دلته به سټاپ لاس راوړي نو به تاسو بېرته له یو ټپې ګډ سره دې پوزیشن څخه خارجي شي سمه ده کله چې قیمت دوهم ځل لپاره بیا ریاکشن ته وګورئ سمه ده دا دوهم مثال مثلا ما تاسو چې کله ډوجي کنډل البته شوټینګ سټار کنډل ونه وینئ مشکل نه لري حامل کنډل وینئ مشکل نه لري هر کنډل چې مقصد ورپسې کنډل چې باید انګوالفینګ کنډل وي سمه ده دلته تاسو کتلی شئ موږ سره یو قیمت مثلا قیمت راغلی دی ریاکشن ښودلی دی سمه ده یو لږ بریک کړی دی خو بېرته پورته مثلا دا له موږ سره زون کېدای ځکه قیمت دلته ریاکشن ښودلی دی سمه ده ځکه های ټمپینګ به تاسو هغه زون چې دی لږ غټ وي سمه ده دومره کوچنی زون باید نه وي های ټمپینګ مثلا موږ دغه کوم سپور زون چې پیدا کړم دا هم په های ټمپینګ پیدا کړو یو ډېلي ټمپینګ پیدا کړم نو ځکه باید د کوم زون چې دا باید لږ غټ وي سمه ده هغه سپیس یا پاشته باید لږ زیاته ولري سمه ده مثلا څو پیپسه ده زه تقریبا شپېته پیپسه ما تاسو شپېته پیپسه باید سټاپ لاس وي سمه ده البته دا زون چې کوم رسموي دا باید شپېته پیپسه وي سمه ده دا زون چې له موږ سره شپېته پیپسه ده قیمت راغلی دې زون ته ریاکشن ښودل شوی دی مثلا دا له موږ سره فیک ریکارډ نه راځي مثلا زون چې کوم رسموي هغه باید شپېته پیپسه وي دا چې موږ غلطي وکړه اول کې مې شپېته پیپسه زون رسم نه کړو نو خو انشاءالله تاسو خپله ښه پوهېږئ ما دا تاسو په تېرو درسونو کې څو ځلې تکرار کړی چې تاسو کوم زون رسموي حد اقل شپېته پیپسه باید وي سمه دلته قیمت له ما سره راغلی دې زون ته ریاکشن ښودل شوی دی مثلا قیمت هغه دې زون څخه بېرته یې پورته ریورس کړی دی سمه کلوز د دې زون په داخل کې بېرته کړی اوس انتظار څو انګوالفینګ کنټرول له ما سره رامنځته سمه ده انګوالفینګ کنټرول بالکل انګوالفینګ کنټرول رامنځته شو انګوالفینګ کنټرول له ما سره رامنځته شو سټاپ لاس مثلا دې زون لاندې ورته ږدم سمه ده استوال یو په دوه باندې تقریبا یو په دوه باندې دلته راځي زنګ څو قیمت راشي مثلا بالکل د ما ټپې هېر شوې ده دوه ټپیانې مثلا جوار یو په دوه باندې دوه ټپیانې موږ هېر شوي سمه ده سټاپ لاس یې مثلا د انټرا قیمت راوړم کوم ځای کې چې مې انټرا کړی هماغه ځای سټاپ لاس راوړم مثلا انتظار کوم تر څو قیمت ادامه پیدا کړي ټپې یو ټپې نور هم پورته ځم سمه ده یو ټپې نور هم پورته لاړم د ادامه ورکړو سمه ټپې هېر شي بالکل دوهم ټپې مې هم هېر شو درېیم ټپې مې هم هېر شو یو ټپې نور پورته ځم سټاپ لاس هم پورته راوړم سټاپ لاس هم دې ځای ته راوړم تاسو کتلی شئ دا څومره یو واضح ستراتیژي څومره یو خوندوره ستراتیژي تاسو کتلی شئ څلورم هدف دې هم پسې هېر شو ګورئ د یو په ځای څلور هدفه موږ هېر شو سمه ده ته به نور هم دا پورته پسې راوړي یو ټپې به نور پورته پسې راشي سټاپ لاس به هم نور پورته پسې راوړي مثلا سټاپ لاس به دې ځای ته راوړي سمه ده پنځم ټپې دې هم پسې هېر شو نور به هم پسې پورته شي همدومره څومره تر څو پورې چې مثلا ستا سټاپ لاس نه وي هېر شوی یا بریک ایون دې نه وي هېر شوی ته کولی شې ادامه ورکړې سمه ده یو بل مثال به هم درکړم تاسو که پوه شئ سمه ده که بیا ریکشن ورته ښودلی ښه به وي که نه نو بل دا ځل نو بریک شوی دی مثلا دلته که مثلا قیمت راغی لومړی سټاپ لاس به دلته هېر شو قیمت راغلی دا ځای بریک کړی دی سمه ده دې لاندې کلوز هم ورکړی دی بېرته پورته تللی دی دلته تاسو کتلی شئ څومره په قوت سره بریک شوی دی
ما تاسو ویل چې تاسو به دلته مثلا ضعیف کنټرول نه وي تاسو فکر وکړئ چې هغه روان د مصر ضعیفه کېږي دلته تاسو ګورم ما تاسو ویلو چې روان څه وخت بېرته ریورس کوي هر کله چې روان ضعیفه کېدو دلته تاسو کتلی شئ مثلا دې سپورزن د څومره په قوت سره راغلی دی ډېر په قوت سره راغلی که نه همدا کنډل تاسو کتلی شئ لومړی کنډل سره دا سپورزن برېک کړی دی تاسو کتلی شئ دا زون دې ځای زموږ ته زون حساب ده دې برېک کړی دوهم کنډل هم همداسې په قوت سره دا ځای چې مثلا دې لاندې کلوز وکړی دی قوت سره یې کلوز وکړی دا کنډل نه موږ ټول په قوت سره دغه ځای ته راغلی کله چې قیمت دومره په قوت سره یو زون ته راځي تاسو به هلته کوشش نه کوئ چې مثلا تاسو باید پوزیشن واخلئ مثلا د باید پوزیشن که بیا هم مثلا دلته موږ پوزیشن اخلو مثلا زه په انګوال پین کنډل باندې پوزیشن اخلو دا موږ لومړی سټاپ لاس فیل شو سمه ده درې ټیپې یو سټاپ لاس سمه ده موږ سټاپ لاس دا روان ده موږ سره الریډي مثلا بیا موږ استراتیژي مثلا کوم استراتیژي ما تاسو کنفرمیشن تایید چې ما تاسو هغه په کوم درس سمه ده تاسو کتلی شئ قیمت څومره په قوت سره راغلی کله تاسو د بازار مومنټم ووینئ مثلا دونه په قوي مومنټم سره بازار ته دې ځای ته ځان رسوي یو قوي مومنټم سره بازار یو زون ته ځان رسوي تاسو هلته کوشش وکړئ د څو قوي کنفرمیشن ترلاسه کړئ هغه کنفرمیشن زه اوس تاسو ته اوس وایم سمه ده زه ځم یو ټرین لاین پیدا کوم مثلا پل بک استراتیژي درته وایم سمه ده back strategy زه مې یو بل چارت په دې پوه شوست مشکل خو نه لري څوک نه استاد مر پوه شو پوه شوي یاست دغه ځای ته بل ځای نه پیدا کړي مثلا دلته مثلا د قیمت مثلا هایر لو جوړوي یو ټرین لاین رسموم مثلا قیمت 2 ځل دې ټرین لاین ته ریاکشن ښودلی سمه ده تاسو فکر کړئ 2 ځل دې ټرین لاین ته ریاکشن ښودلی دی سمه ده یو ځل ریاکشن ښودل شوی دوهم ځل ریاکشن ښودل شوی غواړم درېیم ځل لپاره ټرین لاین قیمت دې ټرین لاین ته ریاکشن وکړي سمه ده درېیم ځل لپاره زه انتظار کوم چې قیمت دې ټرین لاین ته ریاکشن وکړي او زه باندې پوزیشن واخلم دلته کتلی شم مثلا قیمت راغی دې ټرین لاین ته ریاکشن وښودل مثلا دلته ځم یو باندې یو ټرین لاین البته یو دا ټرین یو ټرین لاین باندې ځم سمه ده راځم یو دقیقه ټایم فریم ته سمه ده انټرنیټ لوډ کوي تاسو انتظار چې تاسو خانه انتظار وشي مثلا چې قیمت درېیم ځل لپاره دې زون ته یا دې ټرین لاین ته ریاکشن وکړي سمه ده ریاکشن یې ښودلی دی که نه ټرین لاین مې هم ورباندې رسم کړی دی که نه ټرین لاین مې هم رسم کړو قیمت هم ریاکشن وښودل قیمت راغی دا ټرین لاین یې بریک کړو مثلا ما تاسو چې کله قیمت دا ټرین لاین بریک تاسو هم کولی شئ همدې څخه مستقیم پوزیشن واخلئ که تاسو چینج اف کریکټر ته انتظار نشئ مثلا د تاییدیه پلاس نشئ ما تاسو ویل چې دې څخه مستقیم کولی شئ پوزیشن واخلئ نو کله چې ټرین لاین بریک تاسو کولی شئ پوزیشن واخلئ هېڅ ضرورت نشته تاسو بیا مثلا تاییدیه ته انتظار وکړئ مثلا یا چینج اف کریکټر تاییدیه ته پلاس انتظار وکړئ یا قیمت دې ځای ته بېرته یا ټرین لاین ته مثلا یو دقیقې ټایم فریم ته مثلا یو دقیقې ټایم فریم ټرین لاین ته ریاکشن وکړئ همدې ته انتظار شي نه فرق نه کوي که تاسو همدې څخه مستقیم پوزیشن هم واخلئ مشکل نه لري داسې واړې په دوه باندې لاس مثلا که تاسو مطلب چینج اف کریکټر ته انتظار مثلا قیمت مثلا چینج اف کریکټر رامنځته کړئ ورپسې انتظار ستاسو قیمت دې چینج اف کریکټر ته ریټیسټ ورکړي یا هم مثلا دې ټرین لاین ته ریټیسټ ورکړي نو دلته هغه ستاسو هغه د مثلا ریسک کمیږي کوم پوزیشن چې هغه په کې تاسو ریسک کمیږي تاسو د سټاپ لاس کېدو امکان ډېر کمیږي مثلا که تاسو مستقیم دلته ځای پوزیشن باندې واخلئ شاید موږ سره پیک بریک آوټ ووسي شاید موږ سټاپ لاس هېر شو مګر تاسو چینج اف کریکټر ته انتظار شئ ورپسې راشئ مثلا د چینج اف کریکټر ریټیسټ ته انتظار شئ مثلا قیمت یا چینج اف کریکټر ته ریټیسټ ورکړي یا همدې ټرین لاین ته ریټیسټ ورکړي نو هلته ستاسو هغه منټ چې ده زیاتېږي مثلا امکان ستاسو ډېر امکان ستاسو ټیپې شي هلته سمه ده نو ستاسو هغه وینډر چې ده د ټیپې کېدو زیات ده ریسک مقام ده په همغه ځای کې سمه ده راشئ موږ مستقیم دلته هم مستقیم هم پوزیشن اخیستل سمه ده درېیم ځل ریاکشن ورته ښیي که نه درېیم ځل ریاکشن ورته ښیي که نه درېیم ځل هم ریاکشن ښودلی سمه ده زه دلته یو باندې ټرین لاین رسموم دلته فرق نه کوي مثلا دلته تاسو نه تاسو یو دقیقې ټایم فریم راځئ ټرین لاین رسموي تا باید انتظار چې قیمت درېیم ځل لپاره مثلا د یو دقیقې ټایم فریم ته هم ریاکشن وکړي نه فرق نه کوي یو ټرین لاین به رسم کړي تقریبا 2 ځله ریاکشن ښودلی مشکل نه لري سمه ده سمه ده فرق نه کوي 2 ځله ریاکشن ښودلی مثلا که یو ځل یې ښودلی یو ځل نه البته 2 ځله خو باید یې مثلا قیمت راغی دې ځای ته ریاکشن وښودل دې قوي کنډل تاسو ولله مثلا دې قوي کنډل دا ټرین لاین بریک کړه زه باید پوزیشن ورباندې اخلم
ریسټوار یې په 2 باندې کړم سمه ده سټاپ لاس همدې ټرینډ لاین لاندې کړم سمه ده اوس هم یې دمه ورکوم بالکل زه ټیپې مې هټ شوې ده ماته تاسو ټارګټ باید همدا ځای سمه ده مثلا که تاسو مثلا دلته د ټیسټ انتظار کول هم کولی م شو مثلا پوزیشن واخلم مثلا تاسو کتلی شئ مثلا که ما دمه چینج اف کرکټر رامنځته شو تاسو کتلی شئ دلته چینج اف کرکټر دلته موږ رامنځته شو که نه CH اف چینج اف کرکټر سمه ده change of character دې ترته د امر کوي سمه ده اوس انتظار څه قیمت دی change of character ته ټیسټ وکړي تر باندې بای پوزیشن واخلي سمه ده یا هم دې ټرین لاین ته ریاکشن وکړي تر باندې بای پوزیشن واخلي ټرین لاین چې قیمت ډېر لږ تللی نو تاسو باید change of character ته انتظار څه قیمت change of character ته دلته ریاکشن یا تایید ورکړي تاسو باید بای پوزیشن واخلي دلته تاسو واضح کتلی شئ قیمت راغلی زموږ change of character ته تایید ورکړی دی یو ټیسټ ورکړی که نه تاسو کتلی شئ تاسو کتلی شئ ټیسټ ورکړی دی که نه قیمت راغلی چینج اف کرکټر رامنځته شوی دی په قوي توګه باندې بریک شوی قیمت بیرته راغلی دی چینج اف کرکټر ته یې ټیسټ ورکړی دی څخه ته کولی شئ نور بای پوزیشن واخلې خلاص خبره دوهم ځل باندې هم کولی شئ بای پوزیشن واخلې دوهم مثلا دا کنډل ستا ولې ورپسې انګوال پین کنډل هم کولی شئ بای پوزیشن باندې واخلې بل مثال درکړم که بس دی پوه شواست په درس باندې بل درس وایو که نه هغه لږ مهم ده که تاسو دلته هم لږ هغه ریسک لږ زیاته دی نه ول دا ښه ستراتیژي ده زه اکثره په دې ستراتیژي باندې کار کوم خپله په دې ستراتیژي باندې کنفرمیشن پلس کوم اکثره وخت زه د همدې ستراتیژي څخه استفاده کوم خو ما کومه درې کنفرمیشن یا تایید چې ما تاسو ته وویل هغه لږ کم ریسک دی سمه ده هلته ستاسو د سټاپ لاس کېدو امکان ډېر کم ده ټیپي کېدو امکان ډېر زیات ده سمه ده هغه لنډ ده مثلا راځم دلته مثلا لنډ دومره زیات درس نه ده سمه ده کم درس ته دا پیږو مثلا یو روان قرار لرو مثلا آپشن روان قرار لرو د موږ سره ریزیسټنس زون ده سمه ده ریزیست مثلا زه په کوم مثلا په 15 دقیقې ټایم فریم کې تحلیل کوم که نه ما تاسو چې تاسو کله مثلا چینج اف کرکټر رامنځته شي د هغه نه وروسته به یې ټرای اخلم تاسو به دا سوال یې هم دا پوښتنه نه کوئ تاسو اوس یې هم دا پوښتنه نه کوئ دا خو چې تاسو مثلا په 15 دقیقې ټایم فریم کې دلته تحلیل کوم قیمت راغی د دې ځای ته دا پوښتنه یې هم نه وکړه ما فکر وکړ چې یو کس به حتما پوښتنه وکړي تاسو هم دا پوښتنه ونه کړه سمه مثلا هایلو جوړوي ما تاسو هر کله چینج اف کرکټر ووینئ تاسو به یې ټرای کوئ هغه به یې ټرای نه کوئ قیمت راغی دې ځای ته ریاکشن وښودل ما تاسو کله دا ټرین لاین ما د دې لاندې به تاسو ټرین لاین رسموئ سمه ده اوس کله دا ټرین لاین بریک تاسو کولی شئ سیل پوزیشن واخلئ خو یو قسم پوښتنه نه وکړه مثلا استاد تا خو ویل چې مثلا هغه دلته چینج اف کرکټر رامنځته د هغه وروسته موږ کولی شو باید پوزیشن باندې چینج اف کرکټر باید تایید ورکړي مثلا یا دې زون ته بیرته باید تایید ورکړي مثلا یا هم ټرین لاین ته باید تایید ورکړي مثلا دلته تاسو کتلی شئ دا پوښتنه یو کس هم نه وکړه سمه ده مثلا د ما ټرین لاین رسم کړو ریاکشن زه خپله ورته اوس ما تاسو ویل چې کله تاسو په ډاون ټرین باندې مثلا قیمت په اپ ټرین باندې قرار تاسو نظر څه دې ریزیسټنس زون ته ریاکشن وکړي یا قیمت دې ته ریاکشن وکړل بیرته تاسو باندې سیل پوزیشن چینج اف کرکټر دلته ووینئ کله چینج اف کرکټر دلته ووینئ تاسو کولی شئ بیا وروسته له هغه څخه سیل پوزیشن واخلئ سیل پوزیشن کنفرمیشن ته باید انتظار شي ما تاسو چې مثلا قیمت راغی اپ ټرین باندې قرار لري راغی د مخ ته مثلا مقاومت کش ته ځان ورسول د ریاکشن وښودل قیمت بیرته دې څخه ریورس وکړو هر کله چې دلته چینج اف کرکټر رامنځته شو وروسته موږ انتظار کوو چې قیمت یا دې چینج اف کرکټر ته تایید ورکړي یا هم دې ټرین لاین تایید ورکړي یا ریاکشن وکړي مثلا د دې سوینګ ترمنځ د دې ټرین لاین ترمنځ البته د دې سوینګ ترمنځ همدارنګه د دې سوینګ ترمنځ نه زموږ هغه تاییدیې چې ده په همدې سوینګ ترلاسه کوو مثلا انټرای قیمت پوزیشن چې ده هغه د همدې سوینګو ترمنځ د دې سوینګ او د دې سوینګ ته موږ دته انټرای مثلا د انټرای ساحه ده سمه ده کله چې قیمت بیرته په دې چینج اف کرکټر ساحې ته داخل شو نو موږ انتظار مثلا زموږ د انټرای ساحه چې د هغه د همدې سوینګ او د همدې سوینګ ترمنځ ده مثلا دلته چې هر ځای موږ کنفرمیشن یا تاییدیې ترلاسه کړو له هر ځای څخه مثلا موږ ګولف پینک هډل ولیدل مثلا هر ځای څخه موږ مثلا په لاوه ټایم فریم کې چینج اف کرکټر ولید یا هم ټرین لاین بریک شو په لاوه ټایم فریم کې سمه ده بیا موږ باندې سیل پوزیشن واخلو یعنې زموږ د کنفرمیشن د تاییدیې ساحه چې ده هغه همدغه ساحه ده هر کله چینج اف کرکټر رامنځته شو وروسته باید قیمت بیرته دې ساحې ته
ریورس وکړي سمه ده. کله چې دې سایډ باید ریورس بیا باید موږ باندې سیل پوزیشن واخلو سمه ده. دلته باید تایید لاس خو بیا باید سیل پوزیشن واخلو سمه ده. داسې نه مستقیم مثلا لیمیټ ورته ښودلی دی مستقیم مثلا سیل پوزیشن واخلو سمه ده. لیمیټ هم ښودلی شي سمه ده، خو هغه مثلا اډوانس درسونه چې تاسو کله له چارج سره بدل شي وصل مثلا بعض وخت لیمیټ سیګنال لري بیا تاسو هم پوښتنه پیدا مثلا ټول لیمیټ سیګنال لري مثلا بازار مخکې له مخکې راته معلومیږي هغه بازار زه تعقیبوم مثلا ان شاء الله څخه ریورس وکړي یا مثلا مومنټم یې قوي ده که نه مثلا بازار څه زه بلد یم پوهېږم چې کوم ځای څخه ریورس کوي له کوم ځای څخه نه کوي، مګر دا چې تاسو نه وي تاسو باید په همدې کنفرمیشن یا په قوي کنفرمیشن یا په قوي تاییدیې سره ترلاسه کړئ مثلا قوي تاییدیې باید ترلاسه کړئ قوي کنفرمیشن باید ترلاسه کړئ باندې سیل پوزیشن واخلئ سمه ده. مثلا په هایر ټایمپینګ نه بعد چینج اف کرکټر رامنځته شو، کله چې هایر ټایمپینګ چینج اف کرکټر رامنځته شي قیمت بېرته ریزون ته کله ریورس کوي سمه ده. کله چې قیمت ریزون ته ریورس کوي ته باید دلته ټرینډ لاین رسم کړې سمه ده. lower ټایمپینګ مثلا داسې قیمت داسې هایر دو به جوړوي سمه ده. مثلا قیمت راغله مثلا تاسو به lower ټایمپینګ سمه lower ټایمپینګ مثلا قیمت راغله مثلا تاسو به lower ټایمپینګ داسې یو راوند ووینئ سمه ده. هغه باید دې لاندې یو ټرینډ لاین رسم کړئ سمه ده. دې لاندې به یو ټرینډ لاین رسم کړئ سمه ده. یو ټرینډ لاین دې لاندې رسم کړو انتظار وکړو دا ټرینډ لاین بریک سمه ده په lower ټایمپینګ. کله دا ټرینډ لاین بریک مثلا دوه قوي کړل دا ټرینډ لاین بریک کولی شي هغه هم سیل پوزیشن واخلئ سیل پوزیشن کولی شي دلته هم مثلا دوه کړل دغه ټرینډ لاین بریک کړو کولی شي دلته سیل پوزیشن واخلئ سمه ده. لومړی کنډل او یو ډیلیټ کړم دوهم کنډل تایید ورکړو سمه ده. کله چې دوهم کنډل تایید ورکړو کولی شي دلته باندې سیل پوزیشن واخلئ بیا هغه هم کولی شي پوزیشن واخلئ دلته نو تا د ټیپي کېدو امکان څومره زیات ده صبر زه ستاسو واضح کوم چې ولې ستاسو دلته ټیپي کېدو امکان ډېر زیات ده سمه تاسو به سټاپ لاس د همدې ټرینډ لاین سره باندې تکیږي سمه د څوارلس یو په دوی وګورئ لومړی خو موږ راغله مثلا یو ریزیسټنس زون مو پیدا کړو قیمت راغی دې ځای ته ریاکشن وښودل سمه ده قیمت راغی دې ځای ته ریاکشن وښودل دې څخه بېرته ریورس وکړو ما تاسو چې کله چینج اف کرکټر رامنځته شوی نه نو قیمت له موږ څخه تر اوسه پورې نزولې نه ده هر کله چې دلته چینج اف کرکټر رامنځته شو وروسته موږ د سیل پوزیشن کوشش یې انټرای کړو څو چینج اف کرکټر موږ سره رامنځته شوی نه زموږ د انټرا قیمت ته همدا ټرینډ لاین مثلا هر ځل چې دې ټرینډ لاین ته ریاکشن ښودل کېږي موږ کولی شو بای پوزیشن باندې واخلو تر څو چې دا ټرینډ لاین بریک شوی نه وي او چینج اف کرکټر رامنځته شوی نه وي تر هغه موږ سیل پوزیشن نشو اخیستلی ګودت لومړی تاییدیې موږ څه ترلاسه کړه قیمت له دې ریزیسټنس زون څخه ریورس وکړه لومړی تاییدیې شو سمه ده راغه چینج اف کرکټر رامنځته شو دوهمه تاییدیې شوه سمه ده قیمت راغه مثلا دې ټرینډ لاین ته ټیسټ ورکړو یا ریاکشن ورته وښودل دا درېیمه تاییدیې شوه ورپسې راغلم په lower ټایمپینګ د دې سوینګ لاندې یو ټرینډ لاین رسم کړو دا څلورمه تاییدیې شوه راغله قیمت دا ټرینډ لاین بریک کړو دا پنځمه تاییدیې شوه راځم سیل باندې پوزیشن باندې اخلم تقریبا پنځه تاییدیې پنځه کنفرمیشن موږ دلته ترلاسه کړو څومره هغه وینر زموږ زیاته څومره امکان دلته موږ سټاپ ټیپي هیډ شو البته سټاپ لاس نه ټیپي تاسو خپله فکر وکړئ چې کومه ستراتیژي مهمه ده مثلا په دې ستراتیژي کې تاسو کار وکړئ تاسو به ډېر کم په بازار کې سټاپ لاس وي سمه ده دا ډېره کامیابه او ډېره بهترینه ستراتیژي ده په همدې ستراتیژي باندې کوشش وکړئ چې کار وکړئ سمه ده. او په بل کې چې کومه ستراتیژي ما تاسو د هغه بالکل مخکې چې مې ته هغه بیخي دقیقه ستراتیژي وه سمه ده مثلا که مې دې ټرینډ لاین ته ریاکشن کوي تاسو به راځئ یو ټرینډ لاین رسموئ مثلا هر کله چې دا ټرینډ لاین بریک تاسو کولی شئ بای پوزیشن واخلئ سمه ده. په بک لپاره هماغه ستراتیژي چې مخکې ته ویل هماغه بیخي ښه ستراتیژي وه سمه ده ولې چې د روان تغیرېدو لپاره همدا ستراتیژي ښه ده مثلا که موږ د دې ریزیسټنس ریاکشن کوي بیا د دې څخه ریورس کوي چینج اف کرکټر رامنځته کوي دې لپاره همدا ستراتیژي ستاسو لپاره تر ټولو بهترینه ستراتیژي ده سمه ده. نن درس بیخي زیات شو د دې عملي مثال بیا انشاءالله راتلونکي درس کې درکړم سمه ده.